اسلامي حکومت املا ناره وي چې اسلام دی اسلام دی اسلام دا ګټي چې نیو دوستانو مفتي عزیز الله د کونړ د زلزلې په اړه باندې او د افغانستان د حکومت په اړه باندې څه وایي دا سره واورئ. اسلامي حکومت املا ناره وي چې اسلام دی اسلام دی اسلام دا ګټي چې نه وزیر معلومیږي نه رئیس معلومیږي نه تاڼدار معلومیږي نه باچا معلومیږي نه ګدا ټول پټوان ورته تړلي دي خلک کوشنیانو ماشومان د کورو څخه راکاږي دې ته نه وایي ګوري چې زه د چشي وزیر یم زه د چشي رئیس یم. زموږ جمهوري خلک په سیلاب کې 18 نفره د یوه خاندان د اوبو په مابین کې ولاړ یو نیم ساعت 2 ساعته انتظار کوه تیاره مو ورته راځي. یوه پایلټ بل ورځ ویل ما دیش پروازه په یوه شپه ورځ کې کړي دي سخت ډېر پروازونه دي دا د چا کار دی نه دا د اسلامي نظام برکت دی دا د اسلامي حکومت برکت دی دا د اسلامي قوانینو برکت دی چې الله او مسلمان ته د انسان حیثیت ورښیي او د انسان حق ورښیي. دوی ویل موږ دا د ډېره وخت ما خپل اورېدل چې دا خلکو به ویل ریاست مور ده وطن مور ده نظام مور ده لیکن مال په زندگی کې مې تر اوسه دا عمل ولا لیدلی و نن مې دا د ولیدل چې ریاست په حقیقت کې چې مور ده. وزیر دا بچی داسې اخیستی وزیر اعظم معاون بچی داسې اخیستی پردی بچی دی داسې اخیستی لکه خپل زوی چې څوک اراموي مور یې په ډېره مهرباني سره نیولی لاس ورته ښوري. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. زما په امت کې پر آخر زمان کې به داسې دور راسي چې زما د امت انسانان به په مځکه ننوځي مځکه ننوځي د چش په وجه باندې د زلزلو خسف ومسخ مخونه بیا مسخه سي یی به انسان لیکن سړی چې ورته وګوري د شکل به در حیوان هم بدتر د مخه بیا نور لاړ سي الله نبی او دریم شی زما پر امت باندې براسي وقذف د ډبرو باران وروسي د ډبرو باران زما پر امت باندې وسی. دا حضرت عائشہ وايي فقلت یا رسول الله انا اهلك وفينا صالحون آیا په موږ کې په بزرګانو نیکانی چې بیا الله پر موږ باندې عذاب مسلط کوي. وای قال نعم نبی علیہ السلام بالکل اذا كثر الخبث چې کله خباثتونه ډیر سي کله ګناه ډیر سي کله بد اعمال ډیر سي بیا به د پریشان راځي. د زلزلې په نتیجه کې بچي په ځمکه نه نوځي. دوهم د مخ هغه مخان به مسخص اسمه د امت مخان چې وسورته ګوره په امت کې داسې خلک شته چې د دې مخان مسخه دي. وقذف او د ډبرو باران به وروسي که بزرګ پکښې کې دا نه دی چې ټول وطن خراب دی یو چا د وجه الله یو چا دغه عمل خوند نه کوي ورته په قهر چې ټول ځکه ته حکم وکړي چې ځکه الله قادر ذات دی او الله داسې قهار ذات دی داسې قهار ذات دی چې د یو انسان د بدې او سختې ګناه د وجې که په قهر کې راغلی ټول انسانیت تباه کوي الله دې موږ خپل قهر وساتي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخسف بقبائل من امتي. تر هغه وخته پورې قیامت نه قایمیږي تر څه وخته پورې چې زما د امت د اطرافو خلک د وطنو خلک قبایل خلک دا په مځکه باندې نه ننوځي هغو باندې زلزلې نه راځي. دا د الله نبي پیشنګویي کړې څو کاله مخکې 1400 کاله مخکې. وعن كعب رضي الله تعالى عنه قال اذا زلزلت الارض فاكثروا من الصدقه والدعاء. د دې علاج صلی دی وایي کعب رضی الله تعالی عنہ وایي کله که زلزلې در باندې راغلې بیا صدقې کوئ او دعاوې کوئ استغفار وایاست دعاوې کوئ. او دوهم علاج دا دی چې صدقې پر مسلمانانو باندې څه ده که پر شرق کې پر یو مسلمان تکلیف وي د غرب د مسلمان صفت به دا وي چې د هغه به د شرق پر مسلمان باندې خوا به دی. دا د مسلمان علامه ده. زما استا په وطنو کې اوس داسې د نفسا نفسي دور دی چې د کور د څنګه همسایه په حال مو ځان نه خبر کړي که حال خبر کو هم که تربور و عزیز و قریب هر څونه خرابېدی زه به خوشحاله یم. دا د مسلمان شان نه دی دا د مسلمان صفت نه دی. مسلمان به ډېر د ښه صفاتو خاوند دی. عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرينا آياته في السماوات والارض لنخاف ونرجع اليه. تاسو به ډېر ژر ووینئ د الله نښانې د مځکې په اسمانو کې د دې دپاره چې موږ الله به موږ ته ډېر ژر د خپلې مځکې او د اسمانونو نښانې راښکاره کړي د دې دپاره چې لنخافو موږ د الله څخه وبېرېږو ونرجع الیه و الله ته رجوع چې زلزله راشي سیلاب راشي دا دی چې الله ته رجوع وکړه بیره د الله څخه به کار ده د الله څخه سوا
بل چا څخه بیره مکه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه. ورته ګوري د الله نبی صلی الله علیه وسلم کاله مخکې پیشنګوئی کړی ده. موږ داسې پیغمبر لرو. لا تقوم الساعه حتى تكون ثلاثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب. ابو هريره وايي رسول الله ویل چې تر هغه وخت قیامت لا قائمېږي، تر څو وخت چې یوه زوروره زلزله په مشرق کې نه راغلې. دا د مشرق زلزله ده، اوس نه ده راغلې. 2500 نفر وایي مړي، 2500 نفر. پرون دې دا و چې 2200 څو 50 شپږ 50 کاته 50 د پرون د خلک نورم پسې راکاږي. یوه زوروره زلزله به راشي، تر هغه وخت قیامت نه قایمېږي چې درې زورورې زلزلې پر مځکه نه راغلي. د الله نبي وایي یوه زلزله به پر چش راشي، یوه زلزله به په مشرق کې راځي. بیت الله شریف دورې د مدینه هم دورې ده. موږ د بیت الله او د مدینې څخه پر شرق باندې پراته یو. دغه زلزله ده. او دوهمه زلزله به په مغرب کې د بیت الله څخه هاخوا ته بیا مغرب ته اخري حصو کې. او درېیمه زوروره زلزله به د الله نبي وایي راشي چې پر جزیره د عربو باندې به زوروره زلزله راشي. دا زلزلې د څه د وجې راځي؟ دا د الله جل شانه عذاب، او د الله د عذاب سره سره الله تنبیه درکړي. مسلمانه تنبیه دا ده. اوس دا د په افغانستان کې زلزله وشوه، د اسلامي حکومت زموږ سره هم قربان. اسلامي حکومت د املا نارې وایي چې اسلام د اسلام د اسلام دا ګټي چې نه وزیر معلومیږي، نه رئیس معلومیږي، نه تاهنهدار معلومیږي، نه باچا معلومیږي، نه ګدا. ټولو پټوان ورته تړلي دي. خلک کوچنیان او ماشومان د کورو څخه راکاږي. دې ته نه وایي ګوري چې زه د چشي وزیر یم، زه د چشي رئیس یم. زموږ جمهوري خلک په سیلاب کې 18 نفره د یوه خاندان د اوبو په مابین کې ولاړ یو نیم ساعت 2 ساعته انتظار کوه، تیاره مو ورته راځي. یوه پایلټ بل ورځ ویل ما دیش پروازه په یوه شپه ورځ کې کړي دي. سخت ډېر پروازونه دي. دا د چا کار دی نه، دا د اسلامي نظام برکت دی، دا د اسلامي حکومت برکت دی، دا د اسلامي قوانینو برکت دی چې الله او مسلمان ته د انسان حیثیت ورښیي او د انسان حق ورښیي. دوی ویل موږ دا د ډېره وخت ما خپل اورېدل چې دا خلکو به ویل ریاست مور ده، وطن مور ده، نظام مور ده. لیکن مال په زندگی کې مې تر اوسه دا عمل ولا لیدلی. نن مې دا ولیدل چې ریاست په حقیقت کې چې مور ده. وزیر دا بچی داسې اخیستی، وزیر اعظم معاون بچی داسې اخیستی، پردی بچی دی داسې اخیستی لکه خپل زوی چې څوک اراموي. مور یې په ډېرې مهرباني سره نیولی، لاس ورته ښوروي، اراموي. دا د اسلامي نظام برکت دی، اسلامي نظام. نو مسلمانانو راځئ او الله ته متوجه شو. او دوهم